انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام مشایخ عظام استاسو دی علاقی دیر غیور غیرتمند مسلمانان او دغی مسلمانانو د ایمان حفاظت کون کے علماء کرام او د رسول اللہ مبارک د دی خپل گلدستی گلستان او باغچی گلان او دغی باغچی آبیاری کون کے عام مسلمانان یقیناً وقت دا سدیں چی ملمان برازی او یخنی دا نو اولین خوزگار وی دا دوی خوزکار نی جسار را پاسی بے خو چکم دے دوی تپتی چی دا سار دا مانزنا پس او دا کیدل دا خنی نو من خوزگاری زکم تاسو چکم دے دی وقت کی منگ دا آغا شبقت نراولو او ستاسو خو کارون دی قیمتی وقتونم دی سوک با پٹی تزی سوک با گوڑ کئی سوک با دکان کئی خیر دے تاسو پا قلار باندے رازائی او ملمانہ بخیر دے چکم دے اغی کو پا وقت راشی سا خبر ندا دا کلی والا چی پا وقت باندے رونوزی زکا یخنی دا بار چنئی وریگی ستاسو دا پٹو علاقہ دا خامخا یخ عوام اوئی زقام بمشی سینبم خراب پشی بیخ استاسو علاقہ کی کورنائی انڈے ملاویگی اب اوخرائی خدا ملمانہ خیر دی اس خبر ندا پدی پوشوی دا کو خیر دے وقت رالی اس خبر ندا تاسو رونوزی دا کورون نزک یخنی دا بار چنئی وریدل دا رلبم چکم دے خپشی یخنی بم شی سینبم خراب پشی معشومان دن یخنی ونوی پدی پوشوی عزتمند مسلمانانو وقت بس تاسو دیر ناخ لما خپکے گئی بنا تاسو سادگان خلقی منگم سادگان خلقیو دی مولین درڑسور دیر دے دی منگل چکم دے دا پروگرام جوڑ کرے مولانا جان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ او مولانا عابد اللہ خاکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ گنشمیر علماء کرام تشریف پرمادی زمان سال کے سبقونی خدا جان محمد مولی صاحب آغا حکم دا سیو چاگئی کی دا انکار گنجائش نو ماورتل انشاءاللہ العزیز ازیری بدت تکوما نو خیر دے زمان دا وجی نتاسو کو لگ تکلیف کی شیخ خپانو کی گئی بنا بخنا بغوارما زکا زو اختیر عالما سبقونا میں پری خودل دینا بعد بزم جگڑا تا جگڑانا با پس پر آزم دل تستاسو دے علاقی کے بل پروگرام دے عزتمند مسلمانانو دا مونگ چی پریشانیو دا پریشانی دا کم تر پرال اللہ دا مونگ چی دا ٹول مسلمانان دا ٹول ملک چی بیچین دے دا بیچینی او پریشانی دا کم تر پرال اللہ عزتمند مسلمانانو پدی باندے بلک غور کو مختصر شانت وقت بستاسو اخلم بے با اجازت اخلم علماء کرام برازی مشایخ برازی خیو سوال در تکوم دا دی خپل مسجد دا امام دا پیزار قدر اکئی یو سوال دا تکوم اے دا دی سپن کی علاقی خلقو دا دی تنگی دا خاوری مسلمانانو یو سوال لد لراغلم یو درخواست میں روڑے دیں اگر درخواست میں دا روڑے دیں چستا دا مسجد دا امام ستا دا مدرسی دا استاد ستا خیر خواہ دیں دا دو دا دی خیر خواہ قدر اکئی دا خپل خیر خواہ امنیں دا خپل خیر خواہ اگنیں اے مسلمانانو تاسو چدل ترالیں دا کور نروتیں دا تاسو چکم دے روتلیں تقریباً لس برابری دو کی نہیں تاسو دا کور روتلیں کوٹا کے ممزان تاور بل کڑیو نغری پغاڑا بناستی ہوئیں او دا علماء کرام سار وقتی چمون شوے دے بیگا دا شپا بے سنگتی رکڑی پتر تشتا بیگا چکم دے ماورتوی علی زمان دا طالب علم نغلطی شوی دا دائرے کی چکم دے یو پروگرام دا دیزی لکلے یوی دا جگڑا لکلے دے او اگا دا ذہن کی رونستے نا چی دلتا یو پروگرام دے اگا سیکنڈ ٹیم کے دے یو پا پیخور کے دے نو ٹیم پیخور واللم ورکڑے دا دیزی واللم ٹیم ورکڑے دے حالن کے دی علاقہ کی دو پروگراما یو سار کی دے یو ماسپخین کے دے لاغ ذہن تدار آگلی چی جوڑا دادوانا پروگرامو نے یو پروگرام دے خزمائی جتمندو تاسو تزوی اما بیگا پرنو لیسا جان محمد مونی سے مانتو ہوگی شابن ظلم چکم دے تاسو مونگ لنوائے راگلی آغا ورز بانیم زمونگ ٹیمو تاسو پہ خور تلاڑیں او غالباً چی عبید اللہ سے وہ سرناستے ہو او اگب ورتدا لقمی ورکولیں و موبائل کی پتہ لگی دل چی شاعتن جان محمد مونی سے بلشاعتا جو کنم سو فتحی ورکیں ماتا پتہ لگی چکلا یو عالم چالت دعوت ورکی او اگا داغواڑی چی دا سڑے زمادی علاقی تراشی زمادی عوامو تا مخامو
مخامخ شي اسنو چې ما د خپل عوامو ته کوم خبره کړي زه د خپل عوامو ته ټسترګې نشم زه د خپل عوامو ته پاتران شم چې یاره مولوی صاحب خو موږ ته ویلې چې پلان کې برازي ډنګره برازي او اگر انله په یې موقع باندې چې کوم دغه انکار وکړو چې دوی په ذهن باندې څومره بوج او څومره ټینشن مو دا تاسو ته پته نشته بیگانا وخت پوري تقریبا 11 بجو پوري د پیښور مرګور رابطي کولې کله به یو را ملاو کو کله ببل نه ملاو کو چې مولوی صاحب ګره مونږ چاله دعوت بل نه دی ورکړې بس ته چې بار طریقې مونږ له برازي ما ان شاء الله کوشش وکوم چې حاضری د توکما خدا صرف تاسو ته خبره کوما چې مسلمانانو دا زمونږ او تاسو د معاشره کې چې دا کم خلق علما دي دا د مدارس والدي دا د مساجد والدي د الله په ذات باندې قسم وی دا په موت باندې خپکیږي دا زما او ستا خیر خوا دي ګینه زه او خبره تکوما درې سيزونه زم مظلوم دي نمبر 1 مسجد امام د مدرسې استاد دا می مظلوم دی نمبر 2 قرآن میں مظلوم دے نمبر 3 ختم نبوت میں مظلوم دے دا درې وانا پدې کائنات کې داسې مظلوم دي چې په مختزمکا په دې وخت کې نه د طالب او د مولا په شانتي بل مظلوم شتا نه د قرآن په شانتي بل مظلوم شتا او نه د ختم نبوت د عقیدی په شانتي بل مظلوم عقیده شتا قرآن میں داسې مظلوم چې خلکو میں قرآن رواغستو مسلمان بچے سار سکول تزی صفا سترہ علامبی صفا سترہ جامی واچی مخ والا مور وینزی لاسونا والا وینزی جامی والا اسوکڑی ورکی او زمائی جتمندو خوشبو پی پوری کی رانجے والا واچی سر والا غڑ کی او زمائی جتمندو بستا کی ورطا ٹپن کے انڈ کی دی بچیا انڈو پراٹا میں تیخنا چکل استا برک شی نپدا گا برک دوران کی ورطا انڈو پراٹا خورا بچیا زان لسوالا چنہارا در باندې تیر نشي اوګه چرته نشي بچیا دا انډویم د تیخدا دا ټپن کې من تپراټم اخدا دا پبریک کې خامخه اخرا پیسې ولور کی ورته بچیا کو پدی باندې مون نشوي نو دا پیسې والا ځان لعل تدس سوالا چې ته په مون شي زمي عزت مندو دا بچي چې سار سکول ته تو صفا ستر مور علماو دا بچي چې سار سکول ته تو د په بوټانو باندې پالش واله شو دا بچي چې سار سکول ته تو د اسریکړې جامې واچولې دا بچي چې پټکما چنچای کیزي هغه چنچای والا زه تخپل مثال در کوما زما بچي زما یو بچي دا سکول تزي هغه د سکول چنچای والا هغه 1 تاریخ باندې چې 1 تاریخ شي هغه سوال جواب راولېږي نو یاره د استاد په پیسې برا ټیم برابر شوی دی میش پورا شوا د پلار نه دی پیسې راوالا او عمره چنچای والا زما مقتدی دی نن 8 تاریخ ته زما تنخواه اوس پورې مال نه راکړه داغه تنخواه داغه 100 روپے دی او زما 200 روپے دی یا 100 روپے دی زما 100 روپے مال نه اوس پورې 8 تاریخ ته مال نه راکړي خیر دې زما صبر کوما داغه کارونه ډیر دي داغه بچیم دي هغه خوراک کم کوي هغه اورم اخلي هغه غړیم کوړه راوړي هغه چینیم راوړي او مونږ خو مولانی په دم باندې خېټیم ساتو بچیم په دم باندې ساتو خیر دې مونږ به گزاره کو او داغه پیسې لګي دي 100 روپے دي او زما ډیر دي 100 روپے دي نو مونږ به گزاره کو لیک صبر ورته کو ځکه 100 روپو خو چې کوم نه پیدا کیږي هغه آسان دي او 100 روپے 100 روپے چې پیدا کیږي غوړې سخت دي مسلمانانو غرض میں دا کو داستا بچے چې سکول چته د سار صفا جامی واچولې د مور صفا جامی ورته واچولې پیزاری ولا صفا ورکو د بستا بیگ دا زمي عزتمند پکور کې سړند وا معلومه و چې دا پدیزي کې سړند دا لیکن زمي عزتمندو دقه بچے چې د سکول نه راشي بیګای چې کوم جامو کې کټ کی میټه ذکرې وی حق جامی واچي او سپارا مور توي زما سپارا چرته دا مور ورته دا دیو ګره چرته پرتی کنا خور نه تپوس کې زما سپارا چرته دا ویدال دیو ګره تا کم ځای کې خو موږ ته خبري د خپل سپارې نم نه خبر زما عزت مندو دا بچي چې سکول ته تو تاته بیک معلومو دا بچي چې سکول ته تو تاته پیسار معلومو دا بچي چې سکول ته تو
تاته جرابی معلومی وی دا بچے چې سکول ته ته د اسری کړي جوړه انګر ته سړند وا او دا بچے چې کله قران د پاره ته زمي عزتمندو نه مور ته سپاره معلومه ده نه دی بچی ته سپاره معلومه ده سمره مسلوم دی قران زما استاد زمي عزتمندو او دا بچے چې سکول ته صفا جامي او چې مدرسې ته ته خیرن جامي واپس واچولي او دا مدرسې ته روان شو سپاره چې رواغستا د سپاره ګټونه خړل شوی د سپاره نه ګټه پریوتی د سپاره پانی شلیدلی زمي عزتمندو دا ما او تا پر خپل بچی باندې چې کوم نه کله مدرسې ته را دي لګ نظر واچو دا بچي چې کوم قران شریف کې سبق وای رښتیا وای دا څومره چې دلته موږ تاسو ناستیو زما پوری هر یو چې کوم نه دا وای په دې ثابت مېش کې چا د خپل بچی قران کریم کتل دی چې زما د بچی د قران شریف ګټه روغه د کوشیدلې او دا سکه په دې ماشومانو کې چې دا کوم ناستري په دې کې حافظان مستو ناصر اخوام شتا د دې پلارانو نه تاسو کا چې د کله نه تا بچي مدرسې ته راوسته رې د هغه وخت نه والا نن ستا بچي ته قران د خاطره پټکې پسر کې خودل شو خو ته په دې خپل لاس کې دا او رښتیا وایا چې ته کوم ورځ نه تا مدرسې ته بچي راوسته رې تر د بیګا بوري تا د خپل بچي سپاره کتلې دا تا د خپل بچي قران کریم کتل چې زویب ته فروغ نم دې کتل خپکیږي ما نم دې کتلې ستاو زما په کور کې کوټه جوړيږي نو چې کله کوټه جوړو نو دلته وا ایسی لګیدلې دلته بس سټپلیزر پروتین دلته به یو پی اس پروتین دلته به بیټری پرتای دلته به میس پروتین دلته به ګلدسته پرتای دلته به دستوري لوخي پرتای دلته به پلشتکی لوخي پرتای دلته به سوچلوخي پرتای دلته به د اډو کې سیټ پروتي دلته به پتلی پرتی وی دلته به میس پروتي دلته به صوفه پرتی دلته به ډبل بیډ پروتي دلته به چکم نه پدی الماری کې دیږي کې وداشه پروتي دا به د ناوې د بنگلو خودو سے دی د میک اپ د سامان خودو سے دی یو پری مجلس کې پاسه چې ما کوټه جوړولا او دا مې ویلي چې پدی کوټه کې د قران د کې خودم دا زید قرآن کی خونو زم په کوټه کې ما ساتلې نه زما جمعات تراشا لا شي دی يهودو عبادت خانو تلاش شي د يهودو په عبادت خانه کې کوم سړی ناشته ره کم پندت کم چې پادری ناشته ره د الله په ذات باندې قسم وي د يهودو پادری د خپل ګرځي د پاره د خپل عبادت خانه د پاره يهودانو ته आवाज نه کوي چې دا عبادت خانه جوړه کوي په دې عبادت خانه کې د شکم دا دما د مسلمان زندگی دا چې د مسلمان عالم به د مسلمان د بچی د پارم سوال کوي دا زما د مسلمان کمزوري دا دا زما د مسلمان د پاره زما عزت بندو دا زما د مسلمان په مخ باندې سپېړه دا تاسو د علاقې سره نږدې د ملکرن علاقه دا یو میډیا ولاړ یو هندو باندې چاپه لګي وي دا تعویذونه کوي د خلکو کورونه وراني دا لګي رسمي عزت بندو د خلکو په منځ کې نفرت پیدا کړي د خلکو په منځ کې دشمنی پیدا کړي زما عزتمند هغه هندو ورته سوي وي دا ستاسو مسلمان قصور دی چې په خپل قران دی باور نشتا په خپل الله دی باور نشتا او مال راز اے مسلمان چې ته سوچ دکړې دی هندو ما تعالی سمره لوی پیغور راکو اے مسلمان ته په خپل قران باندې باور نشتا دی مسلمان ته هندو سمره لوی پیغور ورکړي یو زما عزتمند یو عالم بیان کوي یو انګریز مسلمان شو یو ځکه دغه پروت کولر هغه کولر چې کوم نه هغه سره ګلاس تړل شوی دی وی دا انګریز تپوس کی چې د دې کولر سره دا ګلاس تاسو تړلې ولې دی هغه ورته جواب کوي وی دا مزکه تړلې چې پناست باندې وبسکل سنت دي چې څوک په ولاړ باندې وبنس کم ترجمان چې هغه دی مولا صاحب تو قتل مولا صاحب دروغ دی ورته ویلې ورته مصر دې څه جوړ توخه مجد اسلام ورته څو خیمه زما مسلمان نن زما مسلمان هغه د پلماری کې قران دغه پکور کې زویب ته خاور خړواله خاور خړ کړي نه جمعات کې قران پانی پروت دی جمعات کې زویب قران پروت دی سو
څنګه ورته خپل اسلام پیش کما زما په مسلمان معاشره کې مسلمان د مسلمان وینه توی کوي یو شیخ تقریر کوي شیعه هغه ثم رددناه اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم الله انسان په خسته ډانچه کې پیدا کړی دی او زما عزت مندو ثم رددناه اسفل سافلین د دې تفسیر کوي او زما عزت مندو شیعه زداغه تفسیر ته ټیک نه ما خداغه نقطه د صرف ذکر کوم چې هغه د تفسیر څنګه کوي هغه وی کله چې دا انسان خوشي نه به انسان د پرشتو نوم په مرتبه کې اوچت شي او چې کله دا انسان بد شي نو دا د زناور نوم بدتر شي او بیا هغه وی چې د زناور نه بدتر شي څنګه بدتر شي وی تاب مار لیدلې چې بل مار له ټک ور کړي زناور ازمره دے خود خپل قبیلی د پاره نه دے هغه چیلې ته ازمره دے هغه ګډړ ته ازمره دے هغه بيزو ته ازمره دے هغه است ازمره دے هغه تیت ازمره دے هغه ګړی ته ازمره دے هغه غوا ته ازمره دے هغه میخ ته ازمره دے هغه انسان ته ازمره دے هغه خپل قوم او قبیلی بل ازمری ته ازمره نه دے هغه د خپل قبیلی په فرد باندې عمل نه کوي یو ازمره په بل ازمری عمل نه کوي یو ازمره د بل ازمری ښکار نه کوي یو ازمره د بل ازمری بچی نه ماتي یو ازمره د بل ازمری چې کوم نه په عزت باندې حمله نه کوي اے مسلمانا سپېره یو سپې زمې عزت مند چې سپېره هغه بل ستا چرګي تسپېده پښو تسپېده بت تسپېده کوتري تسپېده سپېره زمې عزت مندو یو سپې په بل سپې باندې حمله نه کوي یو سپې بل سپې نه وجني او کو تاسو وایئ چې په دې کاړو کې خي وجني دا خو زما استاد وجنه زما استاد وجنه موت اور سره په ګرمنس کې راشو یو مسلمان نه چې بل مسلمان وجني یو مسلمان نه چې بل مسلمان عزت تار کوي یو مسلمان نه چې بل مسلمان بچي عزت تار کوي یو هندو یو کس تاسو کوي ورته وی دارا تو ویا چې چا د اسلام دعوت درکړي هغه ورته او د اسلام دعوت خلکو را کړ او د اسلام دعوت را کړو ما تل چې مسلمان شاه ما تل چې ټیک د مسلمانېګم پلانې ورځ باندې پلانې سه ته درځما پلانې جمعات کې پلان کې امام پلاس په مسلمانېګما زلاړما شپیلال تلاړما ما خوستن چې کوم ځای کې مشبره ګورم خبرنامه کرالل په پلانې ځای کې په پلانې کلی کې پلانې عمر معصومه بچي د شپږو کالو معصومه بچي داغي عزت خلکو تار کو او به هغه معصومي مرایتا پرتګا خواچو هغه د مسلمان بچي مړکړه لک سات بعد بل نیوز را لې بل راپورټ را لې بل خبرنامه را لاله په پلانې ځای کې د سلورو 15 کالو معصوم بچي هغه زمې عزتمند چار واغستو بدفعلی وسره وکړه او هغه معصومي چې کوم د ابو ته گزار کو هغه مړ کو زمې عزتمند وی ما وې چې د دین خو زما کفر خنه د دین خو زما هندو خنه چې مسلمان د 15 کالو معصومي ته نه ګوري مسلمان د سلورو کالو معصوم بچی ته نه ګوري داغه په عزت باندې حمله کوي او هغه وجني دا خو په کفر کبرستان کې ناس نشته دا څنګه اسلام دی دا څنګه اسلام دی ما غرض دا کو قران می دومره مظلوم دی چې نن ماته هندو پیغور راکې اے مسلمانا داستا قصور دی چې خپل قران دی باور نشتا داستا قصور دی چې رب په کلام دی باور نشتا دا قصور خوستاره چې د خپل الله په خبرو دی باور نشتا الله وی قران کی شفا ده ته لګي د هندو په دربار ناشته ته لګي د عیسائی په دکان ناشته ته لګي د مجوسی دکان ته سي ته د عیسائی دکان ته سي ته د يهودي دکان ته سي ته لګي د شیعه دکان ته سي ته زما عزت مندو هغه مسلمان چې لا اله الا الله وی محمد رسول الله وی پنځه وخت کلمت پنځه وخت مونږ کوي اذان ورته وخت کې شوه دی اقامت ورته په وخت کې شوه دی دغه مسلمان چې پیدایشي مسلمان دی د مسلمان مور بچي سپیس کلی دی د مسلمان مور بچي دی د مسلمان پلار بچي دی هغه مسلمان زما عزت مندو نن د عیسائی تر داسته ره زما مشکل حل کا یهودی ته ناسته ره زما مشکل حل کا هندو ته ناسته ره زما مشکل حل کا اے مسلمانا ماته ته يهودي او عیسائی په پیغور نه دا ماته چې پیغور را
راکې مسلمانا دا ولی راکې دا زما د عمل د وجنه ماته هندو پیغور راکې ماته قران یادې ستا په قران باندې باور نشته ستا په قران باندې باور نشته ستا په قران کې طاقت نشته نن زما مسلمان ته هندو پیغور راکې ولی قران می مظلوم دی ما د خپل بچی ذهن کې دا جوړي بچیا د اے بی سی په وجه باندې وته کامیابیږي د قران په وجه باندې وته د اوزی په ولا جوړيږي بس د قران د وجنا د پیغمبر د احادیث د وجنا ته صرف اوزی فخور جوړيږي ته صرف سوال کې ته صرف اوزی فغواړي ته صرف چاندا غواړي ته صرف خیر غواړي ته صرف زکات غونډي ته صرف عشر غواړي ته به 500 روپو مولای طالب خلق د 100 روپے میش درکې هم کو نه چا خوخه درکې مې کو نه چا خوخه نه به درکې اے مسلمانا ما غرض دا کو قران می مظلوم دی استاو زما پکور کې زوی پروت قران دی زما استاد په جمعات کې چې پروت زوی قران دی زمي عزت مندو او چا می قران رواغستو زما استاد علاقه دا د 400 خاور دا گیدړو کله نه قران رواغستو استنجا خانه کې په جمعات کې گزار کو د وړو کې اختر ورځ دا او د هغه قران د پاسه او د اسماته کو قسم دې دا زما د مسلمان په معاشره کې قران سره د مسلمان په محل کې د مسلمان په ملک کې کوم ملک چې لا اله الا الله په ناره باندې آباد دی کوم ملک چې محمد رسول الله په ناره باندې آباد دی کوم ملک چې زما عزت مندو 99% خلک مسلمان دي د کوم ملک چیف جسټس چې مسلمان دی د کوم ملک سپریم کورټ چې کوم چیف جسټس ته مسلمان دی د کوم ملک چیف اف آرمی سٹاف چې مسلمان دی د کوم ملک صدر چې مسلمان دی د کوم ملک وزیر اعظم چې مسلمان دی د کوم ملک په پارلیمنت چې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شوی دا هغه ملک کې سمې عزت مندو خلق جمعات کې قران نواغست استنجا خانه کې گزار کو د قران د پاسه غټو د اسمان قران می مظلوم دی کو مظلوم نه دی شامل ملکن پس میں کہ قران توہین کو شامل رسال پور پس میں کہ قران لختی تو گزار کو شامل ډیر اسماعیل خان پس میں کہ قران توہین کو شامل سمید پند د پیښور د پخ غلام پخورا د قران کریم د پاس سپه حلال کو وشتم د رمضان دے آغا میش چلاوی من پدی رمضان کی قرآن نازل کرے دے آغا میش چپکم میش کی قرآن نازل شوے پوماغا میش کی دا قرآن دا پاس سپے علال کزمی دا تند دا قرآن دا پاس یو وقت دا سوا دا قرآن دا پاس دا مسلمان وین پریوتلا یو وقت دا سیو دا قرآن دا پاس دا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وین پریوتلا یو وقت دا سنے چی دا مسلمان پا معاشرہ کی قرآن ادری تخل پیوڑ اس پہ پیر پاس حلال یو وقت دا سنے دا باڑی پزمکہ میں خلقو دا قرآن دا پاس او دا سماتے ہو یو وقت دا سنے دا پیخور دا پخ غلام پخورا باندے قرآن دا پاس اس پہ علال دا بالا مانے خورا دا یو رس سورت یاسین بلا دا قرآن پانے پانے کے ازمکی تیرا خطاب یو وقت دا سرانے دا پیخور دا قمردین گڑے خورے دا یو ملعون دا قرآن دا پاسا یو رس اڑکیو دا سماتے ہو بلا رس غٹو دا سماتے دا قرآن دا پاسا اے مسلمانہ کماؤں تا دا قرآن سے محبت نہ ساتو زما استاد پا معاشرہ کی بدا سے خلق پیدا کی گی کہ اگر زما استاد قرآن توہین کے جماعت کی جو وینو وحلے دے قسم دے قرآن وینو وحلے دے قرآن وینو وحلے دے دا قرآن پانی وینو وحلے دی اے مسلمان قرآن میں مظلوم دے تا چکم معشوم مدرسی ترہ لیں گی داغا معشوم پتن چکم جامانا سوک تیرا تو ہوئی چھ زما پکور کی زما کور والا چکل مدرسی ٹیم شی خپل بچے سپا ستر علم بی سپا جامی ورطواچی سترگی والا توری کی سر والا غور کی پوڈر پی واچی خوشبوئی پی پوری کی اور ٹوپائی و تسبیح پسر کی قرآن کریم والا لاس کی ور کی ورطوی بچیا دا قرآن والا پتا باندی بخپل نارازہ خودے خوشالو ما چاویلی دی چلے بچیا ستاب بزریا بخپل مراور خودے خوشالو ما ستاب بزریا بخپل اللہ رازا کو ما اللہ تبخیم خدایا دوسر ٹکروں میں استاد کتاب تکینو لے وا دوسر ٹکروں میں وا استاد قرآن تمکینو لا اللہ ما تدیر گران بچیو اللہ استاد بسپیڑا ورکلا